د لندن دی او تاسې له بي بي سي راډیو د ښځې او نننۍ نړۍ پروګرام اورئ. ښه ده چې ته له خیره راغلې، ما خو کچکول کړی کوه درپسې تلمه. ټپه په پښتو ادب کې هغه اواز دی چې شاید یې معلوم نه دی خو ډېری ښځو ویلي دي. په دې اونۍ کې سندره نه بلکې د پېښور څو تنه نجونې تاسې ته ټپې وایي. واورئ. زما نوم روبینه ده. موږ د کبابیانو د ښوونځي د 4م صنف زده کوونکي استو. زموږ اوس سپورټ ساعت دی او زموږ مکتب ډېر وړوکی دی او موږ بار سپورټ نشو کولی. موږ کله کله کینو او یو بل سره یا ټپې وایو او یا چې ستانونه وایو. موږ به تاسو ته یو څو ټپې وایو. زما نوم ملالۍ دی. زما نوم شکیلا دی. زما نوم وحیده دی. سپینې سپوږمۍ را سره قاست دی، کټ د بلۍ سوري ته وړم را پسې ځینه. مورې ماڼو ورته لږی کا، زیارت ته تلې چا به یې مخ لیدلی وینه. د کشمالو به دې باغوان شم، تر غونچې به دې اوربل ته جوړومه. قسمت مې خپل دی را رسېږي، مورې زما په قسمت مه کوه جنګونه. زړه مې سوری عیني ترې ساسي، چې د بڼو څوکې ته راشي اوښکې شینه، چې د بڼو څوکې ته راشي اوښکې شینه. زما د لرې وطن یاره، دیدن د تخم را لېږه چې زه کرمه. هلکان ټول لاړه لندن ته، جلکۍ کېدې په زړګي صبر ګلونه، جنکۍ کېدې په زړګي صبر ګلونه. اختره داسې وخت کې راشه، جنان زما چې په چوټۍ راغلی وینه، جنان زما چې په چوټۍ راغلی وینه. سترګې دې وې وتلې نه وې، تا په انګړ کې لوی دم نه دی لیدمه، تا په انګړ کې لوی دم نه دی لیدمه. خدایا د مورې ورته پام کې، چې په لنډۍ زنایو اخی خالونه. د پیغلې دو جایه ناسته ده، یو د سیند غاړه بل د جګو غرو سرونه. د دنیا گئی بازار وران شي یو، چې ناشنا خلک راځي اشنا تریزینا. مړوند مې متاوه و یاره هو، لاس کې بنګړي مې د شیشو د مات بشینه، او لاس کې بنګړي د شیشو د مات بشینه. خواښې مې خدا بدن ده، چې چرګه لال کې ما د پلار کره لیږي نه. اشنا مې لاړ د بل چا شو، په ما یې پورې کړل د کلي تهمتونه. مستا یارانه کلا کوله، سرتور ولاړ وې د خیرو دیرېدمه. شونډې شربت کمال راکه، زه د هلمند په لورې ځم تږې به شمه. د پېښور د کبابیانو د کمپ له یو شمېر نجونو مو د هغوی ټپې اورېدې چې شیما صادق ته یې ویلې وې. که تاسې هم غواړئ د ښځې او نننۍ نړۍ په پروګرام کې خپلې ټپې